د یو جوړ انسان عضو لګول مرض انسان ته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين الآية. محترم، نن په دې موضوع باندې خبره کوو چې آیا د یو انسان عضو لګول بل انسان ته جائز ده او کنه. ځینې علماء کرام دغه صورت ته ناجائز وایي، خو بعض نور علما د یو څو شرایطو سره روا بولي. به هر حال د انسان د ژوند د بچ کېدلو لپاره او همدارنګې د عام ابتلا په نظر سره دغه علماو فنیز د یو څو شرایطو سره د دغه صورت د جواز گنجائش شته. اول شرط دا ده چې تر اخیری حد پورې د کوشش وشي چې د یو مسلمان عضو دی بل مسلمان ته ولګول شي. دویم شرط، د یو انسان دی داسې عضو نه ایستلی کېږي چې د هغه ژوند هغې عضوې پورې موقوف وي، لکه زړه او یا داسې نور اندامونه. دریم شرط، د یوې داسې عضو انتقال حرام دی چې د هغې د جلا کېدو څخه د انسان یو اساسي وظیفې څخه محروم کېږي، لکه سترګه. څلورم، معتمدو او ماهر ډاکټران به دا ویلي وي چې د دغه څخه بغیر بل علاج ممکن نه دی. پنځم شرط، له چا چې عضو اخیستل کېږي که چیرې مړی وي د هغه وارث به اجازه وي. اتم شرط، د ژوندي جسم څخه د هغه عضو اخیستل چې د هغه په باره کې ډاکټرانو دا ویلي وي چې د دې خاص ضرورت دته نشته. اووم شرط، د عضو اخیستلو سره به انسان بدنما نه معلومیږي. اتم شرط، د یو مسلمان عضو د یو کافر ته نه ورلګوي. نهم شرط، د مړي وارث که چېرته نه و نو د هغه عضو انتقال جائز نه ده. لسم شرط، د کوم انسان عضو چې ورکړلی شي د هغه په باره کې به تشفي وي، یعنی د دغه عضو انتقال څخه به هغه جوړیږي. فتاوی عثمانیه جلد 4 صفحه نمبر 144 کې ذکر ده. په راتلونکي ویډیو کې مونږ ولې په ابراهیم علیه السلام په لمانځه کې درود وایو او په نورو رسولانو یې نه وایو. که ویډیو مو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته یې شیر کړئ. په راتلونکي کې نوي عصري مسائل واورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.